نو دا خو نو دا هغه دا پکې زه دلته ما کله کله متلونه هم کولې خو دا دومره ظالم دی دی ریکارډ کوي بیا ډایرکټ لګوي که نه ما به تا ته اوس ویلي وی چې دا خو پرېږده چې د دې کار دی بس ما خو مریض خو زه وایم ته جوړې د دې طرف نه یې دغه نظم د تاسو ټولو ګلالو د ډالۍ وي په ډېره مینه باندې دا کیسه یوه اندېښنه وه دا کیسه د بېلتانه وه زه وړوکی وم یارانو لږ په ښو او بدو پوه شم بس چې لږ غوندې رالوی شم ایسته ورک شومه د کلي ایسته ورک شومه په ښار کې ایسته ورک شومه د کلي ایسته ورک شومه په ښار کې د دې ښار په ښکلاګانو د دې ښار په رڼاګانو زړه مې بیلو ځان مې بیلو د دې ښار په خنداګانو زه په دې جهان کې نه وم چېرته ومه بل جهان کې داسې ورک ومه په ځان کې لکه ومه په اسمان کې څه مو خپل عمل ښه نه و او څه لږې شان پیسې وي څه مو خپل زړه کې مستي وه څه وړې وړې نشې وي وایي څه ژرنده وه خرابه څه دانې ورته لمدې وي څه مو خپل نصیب ښه نه و څه د وخت دا تجربې وي څه یادونه د سپوږمۍ وو څه مو نورې مسلې وي څه مو خپل نصیب ښه نه و څه د وخت دا تجربې وي څه یادونه د سپوږمۍ وو څه مو نورې مسلې وي ژوند که ښه او که ورانو خو بس وخت او روانو لیونتوب په مخه راغلی زلمیتوب په مخه راغلی نو سپوږمۍ شوه را په یاده لیونۍ شوه را په یاده د خپل کلي په لور لاړم د خپل سلي په لور لاړم چې مې کلي ته ورپام شو تمامي عقل مې هم شو نه ګودر و نه چینار و نه ښکلا وه نه سینګار و هم حجرې وې شاړې پاړې نه رباب و نه ستار و نه په بیره کې زانګو وه نه په بیره کې جغار و نه په کلي کې سپوږمۍ وه نه په کلي کې ریبار و نه په کلي کې سپوږمۍ وه نه په کلي کې ریبار و پټ په زړه کې مې له ځانه لیونۍ پوښتنه وکړه ما په کلي کې له چا نه له سپوږمۍ پوښتنه وکړه ویو بله ورخه تېرې ما بس پوښتنه وکړه وایي څه کمه کلې لیواله تا یې اوس پوښتنه وکړه وایي داسې مه وایه چې کله او داسې مه وایه چې ولې خو مودې کېږي لیواله چې سپوږمۍ تندر نیولی دغه تندر له اسمانه راګزار شو ناګهانه په دې ګز طرف مې درشي چې رایاد مې شي جانانه په دې ګز طرف مې درشي چې رایاد مې شي جانانه ډېره زیاته مننه مو کومه د چامین له انجام دې سړی نه اخلي رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي د چامین له انجام دې سړی نه اخلي رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي ډېر بېوسه وي سړی په ځینې وخت کې د سړي نه انتقام دې سړی نه اخلي که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې د کلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې د کلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي که د چا د لاس خوږو نه څوک یېرېږي نو د چا د لاس نه جام دې سړی نه اخلي دې ساده لیوال ته ووایي یارانو د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي دغه نظم ما مور ته ویل تا ته یاد شي تا به څه ویل غوږ مې ونیسه کیسې ته د دغه نظم زما غرض دا دی چې باید تاسو ټولو ګلالو ته دا معلومات وي چې مور د یو بچي سره څومره ناکام کوي زما غرض دا دی تا ته یاد شي تا به څه ویل غوږ مې ونیسه کیسې ته په سلام یم مورجانې ستا د دنګې حوصلې ته په سلام یم مورجانې ستا د دنګې حوصلې ته تا زما په ماشومتوب کې څه خوندونه را پیدا کړل لږ صحت کې به دې ګوره ستوري څو ځایه جدا کړل دا چې ښکاري کل جهان کې دغه ستوري په اسمان کې دا چې موږ ته په خندا دی یو دغه دی یو دا دی دا دوه ستوري چې ښکاري یو بیبی دی یو بابا دی دا چې موږ ته په خندا دی یو دغه دی یو دا دی دا دوه ستوري چې ښکاري یو بیبي دی یو بابا دی دا څلور چې په قطار دي دا څلور خواږه یاران دي دغه نور چې په قطار دي یو جنت دی نور ګلان دي دغه ګڼ ستوري چې ښکاري دا هماغه شهیدان دي په پردي جنګ کې مړه شوي پښتانه دي یتیمان دي دغه یو ستوری ولاړ دی د دنیا د تماشې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته دغه دوه ستوري ته ګوره دغه څه بلا او تر دی دغه بل ستوري ته ګوره دا د چا د مرور دی دغه بل ته دې ورپام دی دا د چا سترګې په لار دی دغه بل ستوري ته ګوره دا د چا په انتظار دی دغه نور دوه چې ځلیږي د یو بل سره خندېږي دې ته څه بلا سکون دی یو لیلا دی یو مجنون دی دغه نور دوه چې په ځان دي دا خو بالکل ستا په شان دي دا کمال د ذل جلال دی دا خو خوبه خلیوال دی د دې یو په مخ کې کوتي د دې یو په زنه خال دی د دې یو په تندي وګوره د سرو زرو ټیکې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته د دې یو په تندي وګوره د سرو زرو ټیکې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته یوسو د شکنه زویه نازولی ستوری ته یي
د سپوږمۍ سره په خوا کې دغه ښکلی ستوری ته یي دغه غلی چې اوده دی دغه غلی ستوری ته یي یم چې ژوند ترېنه لوګی کمه لیواله یوې شپې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته په سلام یم مورجانې ستا د دنګې حوصلې ته په سلام یم مورجانې ستا د دنګې حوصلې ته ډېره زیاته مننه مو کوم دا کوم بابا وایي ته ورشه ګوته فکر الله پیر بابا راشي دا خو مې ویلې داسې ده چې زه دغه نظم به وایم خو زما به کوشش دا وي چې د الله او پیر بابا او پیر بابا د دغې نوم نه د دغې نه علاوه مونږ نور نظم هم واورو چې مونږ څه وایو الله پیر بابا راشي الله پیر بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس پشمار یو څو لمحه وکړي بېرته تلو خپنې وکړي بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړي نه څه لا کړي بس زمونږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي چې ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي تا ته وایم ښه ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیه راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زمونږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زمونږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم گویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کې د الزام سپېره بادونه نا خبره به رسوا شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي او بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په چړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه ته پوښته نه پوښتنه بس عیاش عیاشي ده زوروره بدماشي ده زلیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي په آخري کې دغه یو ټپه کومه ستا ډاکټري د اور پسې شه ستا ډاکټري د اور پسې شه په ما جرګي لګاتار ما درنه وړینه په ما جرګي دي لګاتار ما درنه وړینه ډېر زیاته